د هر افغان په زړه کې یوازینۍ او لومړنۍ هیله همدا ده چې خدایه سوله راولي. خو اوس انشاءالله د افغانانو د زړه غږ خدای اوریدلی او لومړی به هم اوربند بیا به هم سوله کیږي. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو او مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د طالبانو رهبرۍ د افغانستان په ښارونو کې له لس ورځني اوربند سره توافق کړی. د کابل نیوز د خبر له مخې د طالبانو د قطر دفتر پلاوي له خپل مشرتابه سره تر 2 اونیو مشورو وروسته دې پرېکړې ته رسېدلي دي چې له امریکا سره د سولې توافق له لاسلیک وړاندې به د افغانستان په ښاري سیمو کې موقت اوربند اعلانوي. بل لوري ته د سولې عالي شورا د دغه راپورونو هرکلی کړی. د سولې عالي شورا وایي چې هر ډول لنډمهاله اوربند کولی شي په هیواد کې د ټولو اړخونو ترمنځ د باور فضا پیاوړې کړي. د سولې عالي شورا ویاند وایي دغه ډول اقدامات د سولې په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او د دې سبب ګرځي چې روانه جګړه ختمه شي. خو طالبانو تر اوسه په رسمي توګه د دغه رسنیو د راپورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. بل لوري ته ارګ وایي د امریکا او طالبانو تر توافق وروسته به افغان حکومت مذاکراتي ټیم معرفي کړي. ارګ وایي دوی دې ته په تمه دي چې ژر تر ژره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. د ولسمشر مرستیال ویانده دوراني وزیري وایي همدا چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق وشي افغان حکومت به هم د مذاکراتي ټیم فهرست اعلان کړي. د نوموړي په خبره که طالبان او امریکا هوکړه وکړي او دې ته تیاری وښي چې له افغان لوري سره خبرې پیلوي نو حکومت به هم د پلاوي لیست اعلان کړي. تر اوسه نه ده په ډاګه شوې چې په دغه لیست کې به څوک وي او نه هم دوراني وزیر په دې اړه کوم معلومات ورکړي دي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. که ویډیو مو خوښ شوي نو حتما یې در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د دغه اوربند په اړه خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې پرېږدئ.